असलामुअलैकुम डिवा लर्निंग अकेडमी ته په خیر راغلی. دا شپږم درس دی کوم کې چې موږ د انګریزي ژبې مختصر جملې پښتو ژبې ته ژباړلې دي کوم چې په ورځني ژوند کې کارول کیږي. نو راځئ دا جملې را سره زده کړئ. Don't be over smart. ډیره چالاکي مکوه. He himself is starving. هغه ځان له د لوږې مړ کیږي. He seldom comes here. هغه دلته کله کله راځي. Wake him up. هغه راویښ کړه. The food is delicious. خوراک ډیر مزیدار دی. I have seen this guy somewhere. دا هلک ما چرته مخکې لیدلی. I did not mean it. زما مطلب دا نه و. Iron my clothes. زما جامې استری کا. Don't drive me crazy. ما مه غوسه کوه. Don't drag me in this matter. ما په دې لانجه مه اړوه. These all are my kith and kin. دا ټول زما خپلوان دي. He is in trouble. هغه ډیر مشکل سره مخ دی. Be careful. لږ خیال کوه. It is quite simple. دا خو ډیر آسان دی. Do you miss me? آیا تا ته زه یادېږم؟ Your tea is getting cold. چای درنه یخیږي. He died of a heart attack. هغه د زړه د حملې له امله مړ شو. Why are you so sad? ته ولې دومره خفه یې؟ What are you here for? ته د کوم باغ مولی یې؟ یعنې ته دلته د څه دپاره یې؟ You did not get me. ته زما په خبره پوهه نه شوې. Take it off your mind. دا خبره د ذهن نه وباسه. You have gone mad. ته لیونی شوی یې. How was your day? ورځ دې څنګه تیره شوه؟ Don't try to hide. خبره مه پټوه. Stop yapping. بک بک مه کوه. Buzz off now. ځه اوس ورک شه. That age has gone by. هغه وختونه تللی دي. Offer prayer. مونځ وکړه. You are no longer as before. ته اوس هغه شان نه یې. Thank you very much.